شي باران رازي رازي زب سرتورا یما مونږ کې چتوان رازي رازي زب سرتورا یما او ستا د نازونو اداګانو لږې ستا د نری نری خندا بوشم او د ژوند نه ځکه مزې اخلمه چې زه څه شوتل نه یم چې بیا بوشم ته ملګری یادومه هر یو سیمه یادومه نو که زمونږ دا سیمه یادې ته ملګری یادې نو زمونږ د دې شکولۍ نوم پکې واخله نه بالکل شکولۍ خلکو چېرته دو خواله نه راغلي بس چېرته په تې ملګري د دې ملګري نه ګوره بره شکولۍ ده ګوره هغه شکولۍ نه خیر ده موږ دا سدو شکولۍ وایو ځکه چې دا سدو شکولۍ دواړه ورونه دي سدو شکولۍ په دې باندې دا غریب او مالداره ټول یو شان اوسېږي نو ستا ډېره مهرباني ارمان سراجه چې تا بسم الله الرحمن الرحیم په شروع په نامه د رب جلاله چې خاص او ډېر بخښونکی مهربان د پروګرام پښتو فنډ سره ستاسو د خوږ در ملګری ته ارمان ستاسو ته هرکلی وایي لوړ دیر شکولۍ او بیا زموږ جونګړې ته چې کوم درانه او ډېر خواږه او ډېر خوږ ژبې شاعر د سوات د سیمې یو وتی نوم نوموړی شاعر ډېر محترم سراج الدین سراج صاحب راغلی چې زموږ جونګړې ته د هغې سره کیوټ ارمان سراج دی د ستارې محتاج نه دی او زما ګس اړخ ته چې کوم دی فرحان صاحب دی محترم فرحان صاحب دا د سراج الدین سراج صاحب زوی دی او زموږ چې کوم اسرار صاحب ناست دی دی مسافر دی او د دې ډېر زیات خواهش و چې یار د ارمان سراج شعر نه ستاسو په شیشه راولو او د هغه سره بل ملګری دی بلال صاحب دی جي دا فرحان صاحب کزن دی او نن یې خپرونه به کوو د ارمان نه بس اورو اسرار صاحب ته به ډالۍ کوو موږ خو ډېرې خپرونې کړي دي خو نن د اسرار صاحب دپاره د ارمان سراج شاعري تاسو یو ځل بیا ږدو ډېره مننه ډېره شکریه ارمان صاحب دیر ته په راتلو هرکلی وم بیا زموږ د جونګړې ته په راتګ ته هرکلی ویم الله دې بار بار راولو دیر دا خاور نه ده دي دا په تاسو فخر کوي په سراج صاحب فخر کوي په فرحان صاحب فخر کوي الله بار بار راوله دیر خاورې ته او نن چې څنګه مینه میلاو شو انشاءالله به تاسو همیشه میلاویږي څنګه راسه ناست موجود اسرار صاحب دی جي ستاسو اواز یې خوښ دی ستاسو د والد صاحب هم دې ته سا زمزمه که د ټول ناول خو عطاالرحمن صاحب ستاسو ډېره زیاته مننه کوم چې دلته کې موږ رالو شپه هم ده بس د خوراک په موډ کې نه او بیا هم دونه هر څه مو راوړو خو خفه کېږئ به رانه نه فل لکه هر څه مو خوړلي وو څه اکسټرا پاتې نه وو که نه نو بس اسرار صاحب د سعودي نه راغلی دی نو دوی ته به یو څو ټپې وکړم او اسمان په ستورو ښکلی ښکاري ګرانه د ځمکې سر په پوښتنو مزه کوي نه او دا مرور ګرځه ګرانه او په چمکې ګرځه چې ډاډه در باندې یما او زما جانان دې که په بازار مې خرڅوي ورسره ځانا او د ګل کېدو نصیب مې نشته او جانان په خاوره د ملتان کرلی یما او د ملکن د سر نه دنګا د یار قلنګا په سر سترګو دی منا مال ګلدانا دانا 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 شراب راکه پیمانه په پیمانه الله ګلدانا دانا او خد چې سترګې دي وړې دي جنۍ الله ګلدانا دانا 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 الله ګلدانا دانا
او که چرته غټي وې خوړلې به دیومه اله ګلدانه دانه 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 اله ګلدانه دانه. ډېره مننه، ډېر شکریا. ارمان دا راته ووایه چې نن دیر ته رالی، میدان ته رالی، څنګه د پښتنو د دیر د ولس مینه څنګه وه؟ په دې لږه خبرې وکړه. بس د لکه په زارځي ته تللی یم، هنګو ته تللی یم، پېښور ته تللی یم، اسلام آباد ته تللی یم، لکه باجوړ دې ټولو ځایونو ته، باجوړ ته خو رانه یم تللی یم، خو لکه د دونه ډېره مینه ماله چا نه ده راکړې څومره چې ما ته په دیر کې مینه. او که زه په دې مایک کې داسې ووایې چې یاره زه هر ځای یادومه، تیمرګره یادومه، هر یو سیمه یادومه، نو که زمونږ دا سیمه یادې تیمرګره یادې، نو زمونږ د دې شکولۍ نوم پکې واخله. نه بالکل شکولۍ خلک هم چېرته دو خواله نه راغلي، بس چېرته په تیمرګرې د تیمرګرې نه ګوره بره شکولۍ ده، ګوره هغه شکولۍ نه، خیر ده موږ دا سدو شکولۍ وایو، ځکه چې دا سدو شکولۍ دواړه ورونه دي. صحیح ده. سدو شکولۍ او په دې باندې دا غریب او مالداره ټول یو شان اوسېږي. نو ستا ډېره مهرباني ارمان سراجه چې تاسو د او سوچی جانان رازی رازی زب سرتورا یما بونکی چتوان رازی رازی زب سرتورا یما سوچی جانان رازی رازی زب سرتورا یما بونکی چتوان رازی رازی زبسر تو رايما او نمی شالون شو نمیستا شړلم دا ولیدا نمی شالون شو نمیستا شړلم دا ولیدا بیا چې باران رازي رازي زبسر تو رايما مونکی چتوان رازی رازی زبسر تو رایما او د باجوړ پیغلی ویل شابټو پکرا کما د باجوړ پیغلی ویل شابټو پکرا کوا چې پاکستان رازی رازی زبسر تو رایما مونکی چتوان رازی رازی زبسر تو رایما. ډېره مننه ارمانه، الله دې قابل کا او الله دې کامیاب کا او الله دې بار بار دیر ته راوله. او اسرا صاحب ارمان دې پوره شو؟ بالکل مې پوره شو، او د دیو دا راتله او د دیو را دا راتګ دا زمونږ د سر تاج دی. او ډیره مننه. او بیا د سراج صاحب دا زمونږ مشر دی، هر کله چې د دیو څه خدمتي د دې ځګي د هغه ځګي نو الله به پوره کوي، موږ به پوره کوو ان شاء الله. د خیره سره شکریہ، دعاګانې هم کوو ان شاء الله ضرور. الله دې خاص ساته آباد ساته. د استاد صاحب نم لږ څه اورېدل غواړو نوي تازه، نو ډېر زیات ستړی یم، د ډېرې نه پازابوم. مختصر صبر راته وایي د دیر په اړه. ډېره زیاته مننه استاد صاحب چې تاسو دیر ته رالی، بیا زموږ خصوصي زموږ کلي چم ته شکولۍ ته رالی، بیا زموږ د جونګړې ته رالی. ډېره زیاته مننه، شکریہ. رحمان صاحب ډېر خوشحاله یم، ستړی یم یو ډېر، ځکه چې موږ پرون تلي وو د عابد ملنګ د کتاب مخکتنه وه نن، نو هلتې ملګرو دومره وګرځولو، دومره مینې را سره وکړې چې موږ ورته نه نشو ویلی، او هغوی ګرځولو، سیرونه یې راباندې کول. بیا سبا د عابد ملنګ د کتاب د مخکتنې نه مخکې بیا یو پیرې وګرځېدو راوګرځېدو. اوس ماښام د ملګرو نه ځان په زور را خلاص کو، خفه کېدو مو، خو لکه موږ ځان را خلاص کو چې په لار روان شو نو بیا ستا نه خلاصېدو. دلته رالو دا دومره مینې را سره وکړې، دومره دغه دې وکړو. موږ ډېر ستړي یو، کارمان په خپله کارکردګۍ کې څه کمي کوتاهي خو ولي نه، ډېر زیات ستړی دی. تاسو د موټر نه اوده را پاڅو، نو زه ستاسو د مینه چې دا زما نه د هېرېدو نه ده، او زه به در سره یو څو قطعې شریکې کړم، ځکه چې تاسو به غواړئ. زما یو قطعه ده چې د دشمن چړې مو شوې په مرو پڅې، او مو نه کړي اتفاق طرف ته هڅې، او په هر حال کې درد زمونږه مقدر دی، که د ښۍ ډډې لولې او که د ګڅې. او ستاسو کور کې امن دی، مزې کوئ، دلته مو د وسپنو باران وکړو، او تاسو په امرودو کې پیسې ګټئ،
موږ په زمرودو کې تاوان وکړو او ژوند مو تیر شو زنده‌باد او مرداباد کې ډیر برباد زموږ په چغو زنده‌باد شو او موږ له هغسې برباده زندگی کړو نه آباد شو او نه امکان شته چې آباد شو او بل یو قطه بله ده چې د عقل شعور پوهې خاوندانو له سور اور دی دا سیمه د بې حسه بې ضمیرو خلکو کور دی او چالاکو زورورو پکې ښه ایشونه وکړل د ژوند د تیرولو هنر دلته چل او زور دی او ستا د نازونو اداګانو لوګی ستا د نری نری خندا به وشم او د ژوند نه ځکه مزې اخلمه چې زه څه شوتل نه یم چې بیا به وشم ستاسو ډېره مننه اسرار صاحب هم ډېره مننه ستاسو هم ډېره مننه ډېره مینه وراکړه ډېر درناوی وراکړه موږ ته لار پرته ده وخت نه وخته نیمه شپه ده موږ غواړو چې موږ کور ته ورسو په دې شپه کې زمونږ کورونه او ستاسو کورونه یو دي په منځ کې یو غر دی او انشاءالله ستاسو دا راتله چې دی بیا به راځو تاسو به راځئ موږ لا په یو بل باندې به پیښه کوو ارمان سراج چې دی ډېره زیات تمنا سراج الدین سیراب صاحب او ارمان صاحب تاسو الله هم بار بار راوړه زموږ دیر خاورې ته او دا خاوره په تاسو فخر کوي ویاړ کوي ډېره زیاته شکریه دا و جي د نن ورځې خپرونه خپل کوربات او ارمان له ورکې اجازت په ډېر بخښونکي رب جلاله سپارم